د افغانستان وتلی کمیډین آصف جلالي ومړ. آصف جلالي څوک و، څه یې کول او ولې مړ شو؟ دوستانو که ویډیو تر وروسته وګورئ نو ټول حقیقت څخه به خبر شئ. سلام او مینه مې ومنئ. له افغان اپډیټس یوټیوب چینل څخه مو د یوې بلې زړه بوږنونکې ویډیو کتو ته هرکلی کوم. د افغانستان وتلی کمیډین آصف جلالي د زړه د ناروغۍ له کبله نن په کابل ښار کې خپله ساه ورکړه. د افغانستان د تیاتر ادارې مشر سید منصور رحماني هم د جلالي د وفات کېدو خبره تایید کړې. آصف جلالي تر ډیره په طنزیه انداز مشهور و چې پر بیلابیلو ټلویزیونونو یې طنزیه خپرونې لرلې او ډیر مینوال هم لرل. په خپرونه کې د ساتیرۍ له کبله نوموړی په کاکا آصف هم مشهور شوی و. جلالي به د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له افغانستان نه بهر طنزیه کلیپونه ثبتول او بازار ته به د خلکو لپاره راویستل. نوموړی د کابل له تخنیکون پوهنتون څخه فارغ شوی دی، خو لکه څنګه چې له هنر سره ډېره علاقه وه او غوښتل چې د خلکو تر مخې تمثیل وکړي، نو د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د لومړي ځل لپاره یو تمثیلي پارچه جوړه کړه او بریالۍ هم ثابته شوه، چې له همدې وروسته یې بیا له خپل مسلک سره مخه وکړه او دغه هنر ته یې مخه کړه، چې بیا نورو خلکو هم نوموړی دې هنر ته تشویق کړ او ډېره زیاته مینه ورسره پیدا شوه او د دغه هنر پر مخ وړلو کې ډېرې زیاتې هڅې وکړې. کاکا آصف په څو افغاني فلمونو کې هم رول لوبولی دی چې مثبت ثابت شوی دی. دوستانو دا و د آصف جلالي د مړه کېدو خبر چې له افغان اپډیټس یوټیوب چینل څخه مو درته خپور کړ. که دغه ویډیو مو خوښه شوې وي نو درسره لایک او شیر یې کړئ او که چیرته مو زموږ یوټیوب چینل درسره نه وي سبسکرایب کړی نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو له نورو زړه پورې ویډیوګانو څخه باخبره شئ. د افغان اپډیټس چینل درسره سبسکرایب کړئ.